یو ملګری پوښتنه کړې ده د دې متعلق چې په جناتو کې پیریانو کې صحابه کرام شته کنه. یو پیری چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم لیدلې نو دی پیری ته صحابي ویل شي کنه. محترم او پیری چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم لیدلې دې ته صحابي ویل شي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې څنګه انسانانو ته مبعوث ته داسې جناتو ته مبعوث ته دې په باره کې دا ما سره کتاب دے الاصابہ دا حافظ ابن حجر رحمہ اللہ دا اول جلد دے او صفحہ دا وما صفحہ دا الفصل الاول فی تعریف صحابی دا صحابی تعریف کئی او دلتا دے پدی مسئلہ بانے بحث کئی چی جناتو کے صحابہ کرام شتا کنا یو پیری چې صحابه لیدلی رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم لیدلی دته صحابي ویل شي کنه. حافظ ابن حجر رحمه الله فرمایي صحیح قول پکې دا دی چې پیری رسول الله مبارک لیدلی او یقین او تصدیق پکړی مؤمنی او په حالت د ایمان کې وفات شو نو دا پیری چې دی دا صحابي دی او د باندې اطلاق د صحابي صحیح دی. الاصابہ فی تمیز صحابہ اول جلد صفحہ دا وما